د پخوا زمانې خبره ده چې په یو کلي کې ډېره مهربانه او بوډۍ مور د خپل زوی سره ژوند کاوه. هغې د سختو حالاتو باوجود تل د خپل زوی د خوشحالۍ لپاره ډېر کوششونه کول. دې مور خپل ټول عمر د زوی په پالنه کې تیر کړو. هغې به خپله لوږه زغمله، خو زوی به یې هیڅکله وږی نه پرېښودو. کله چې زوی لوی شو نو ورو د هغه په چلند کې بدلون راغی. هغه نور د پخوا په شان مهربانه نه و او بې پروایي یې شروع کړه. زوی به د خپلې مور خبرې نه اورېدې او ورته به یې توجه نه ورکوله. هغه به اکثر د مور نه مخ اړاوه او خبرې به یې نه اورېدې او د هغې خبرو ته به یې اهمیت هم نه ورکاوه. یوه ورځ زوی په خپله مهربانه مور ډیر غوسه شو او خپله مور یې ډیره وټکوله. هغه داسې سخت الفاظ وکارول چې د مور زړه یې ډیر وځوراوه. مور په زړه شوه او خپل زوی ته یې نصیحت شروع کړو. هغې غوښتل چې زوی یې بیرته په سمه لاره شي، خو زوی یې بې رحمه شو او د مور د احساساتو یې هیڅ قدر نه کاوه. هغه نور هم بد الفاظ وویل او خپل چلن یې نور هم سخت کړ. په پای کې زوی خپله بوډۍ مور له کوره وشړله. هغه یې په زور بهر کړه او دروازه یې پرې وتړله. مور په کوڅه کې یوازې ناسته وه او په چغو به یې ژړل. هغې د ډیر درد او غم سره خپله زندگی تیروله. خلک به تیریدل خو هیڅ چا یې مرسته نه کوله. هر څوک په خپل کار بوختو او د هغې حال ته یې پام نه کاوه. مور ډېرې سختۍ وزغملې او کله به وږې پاته کېده. هغې به د ژوند هره ورځ په صبر او زغم تیروله. یوه شپه زوی ناڅاپه سخت ناروغه شو او حالت یې خراب شو. هغه په کټ کې بېوسه پروت او له درد نه یې ډېر سخت کړاو ولید. زوی یوازې پاتې شو او هیڅوک د هغه د پوښتنې نه و. نه ملګری و او نه خپلوان چې مرسته یې وکړي. هم په دې حالات کې هغه ته د خپلې مور یاد راغی. هغه د مور مینه او قربانیانې په ذهن کې وراتلې. زوی ډیر پښیمانه شو او په زړه شو. هغه خپل ځان ملامت کړو او د خپلو تیرو کړو افسوس یې وکړ. هغه د خپل مور په لټه کې له کوره ووت. په هر ځای کې یې پوښتنه کوله او په بیړه یې لارې لټولې. په پای کې یې خپله مور وموندله، خو هغه ډیره کمزورې شوې وه. مور ناروغه او بېوسه شوې وه او حالت یې ډیر خراب و. زوی د مور تر پښو ولوید او په زړه شو. هغه له مور نه معافي وغوښتله او خپل ګناهونه یې ومنل. مور خپل زوی وباخه او په نرمه مسکا یې ورته دعا وکړه. که څه هم کمزورې وه خو د مور مینه یې بیا هم څرګنده کړه. زوی پوه شو چې د مور قدر کول تر ټولو لوی نعمت دی. هغه ژمنه وکړه چې نور به د خپلې مور خدمت کوي او قدر به یې کوي. دوستانو، هغه څوک چې د مور او پلار قدر نه کوي په پای کې له سختو پښیمانیو او دردونو سره مخ کیږي. ځکه د مور دعا د ژوند تر ټولو لویه سرمایه ده او د هغې قدر کول د هر انسان فرض دی. که دا کیسه مو خوښه شوه او څه مو ترې زده کړل نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.